په زړو بوشکو په زړو ټیمانو په وچه ډوډۍ. وروره دا څه شی خرڅې؟ څه شی خرڅوم نه وروره، زه د پروتیز والا یم. پروتیز څه شی دی؟ د غاښونو ډاکټر یم. د غاښونو ډاکټر یې په دې کباړ څه شی کوي وروره؟ وروره که رښتیا درته ووایم که نه، 2 کاله مې پروتیز ولوسته، خو وظیفې پسې وګرځېدم، وظیفه راته چا رانه کړله. ولې؟ ما ویل راځه شخصي کاروبار شروع کړه. مینهخانې ته څوک راتلل، اوس کلو په کلو باندې ګرځم. نه وظیفې نشته. وظیفې هم نشته دی، هغه سرخوړلي اسناد هم څوک نه مني. ولې؟ خو چې ورشي وایي دولتي امتحان ورکړه. دولتي امتحان مې چې ورکړ، ما ویل چې زه به پکې لږ نور تعلیم وکړم. بس صاحب مهربانه وایي دا خو په 14 باندې نه منل کېږي، ته به بېرته 14 کې کښېنې. دا ولې؟ نو خو دا خو زه وایم که نه چې دا 12 کاله مکتب ولوله، 2 کاله پکې دا 14 کاله، او ته بېرته 1 کال ورته لغته ورکړې او شاته یې بېرته ورسې. ولې؟ په خدای وایم د دې خلکو نه هسې پیسې واخیستلې، حکومت دې داسې شی نه جوړوي که نه. بس ته کباړ سره بیا ښیي نو چې داسې نو خود ښیمه، مجبوري ده که نه، ته صبر وکوئ. په زړو بوشکو په وچه ډوډۍ